له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو یوسف هیواد دوست ما کابل جان کې یم خپل ګران وطن کې لکه د مور غیږ باور وکړئ چې یو څه شکر مې درلوده دا د شکر ناروغي دا چې د کابل ته راغلم دا ورکه شوې ده زه ډاکټران وایي دا تابلیتونه مخوره په هر صورت د بابر په بند کې یم بیننده و شنونده‌های عزیز و گرامی سلام و عرض ادب دارم جور باشین سلامت باشین این رفیقتان آمده در باغ بابر جایی که ما شما میله میکردیم خانواده ها و فامیلا حالا یک رقم است این همین جایی تو در چاشت طرق آمدیم که هیچ کس نیست نو اوس داسې یو حالت ده تاسو راځئ وګورئ یو څه دلته د لیدونکي اورېدونکي به پوه شي تاسو راځئ صاحب ما سره لږ وړاندې راځئ وګورئ کنه پخوا او اوس هم په پنجشنبې جمعې په ورځ رخصتیو کې دلته ډېر خلک راځي بیخي ډېر زیات خلک خو ګلان د بابر د بند هماغسې غوړېدلي او ښایسته دي ډېر ښکلي دي اخواته که کمره لاړ شي وګورئ د دې زاویې نه که راشي ویې ګورئ یعنې واقعا ډېر په زړه پورې ده دا برخه ته ودرېږه چې زه دلته یو چا سره خبرې وکړم لنډې یو څوک پیدا کړم چې لږ معلومات راکړي دا ایمل جان ترکه را سره راغله جوړ تازه راځه ترکه صاحب دې سیاد دې که د خیریت د څال ده سیاد دې که د مننه له دې چې د نن د راهنمایي و مرسته وکړله نو خبره دا راته وکړه چې دلته د کورنۍ موږ خو به پخوا راتلو پخوا وختو کې هغه وخت به ستاسو عمر به ډېر کم وي ته څو کلن یې زه 20 نو 20 کاله خو ډېر ځوان یې دلته به موږ د پنجشنبې جمعې په ورځ راتلو او ماښامي به هر وخت کورنۍ به راتلې ځینې کنسرتونه او میلې به هم کېدې اوس څنګه ده اوس هم لږ وړاندې که راشئ تاسو جمعې او پنجشنبهیي راځي کورنۍ هم راځي ځوانان هم راځي له ولایاتو نه هم راځي اوس فضل د خدای ده په افغانستان په ګوټ ګوټ کې امن ده له هر ولایت نه هېوادوال راځي دلته تفریح لپاره خو نن چون رسمي ورځ ده غرمه ده او رسمي ورځ هم ده نو نفر زیات نه دي راغلي هېوادوال نو دا موږ بس بولانیګان او چرګانې راخیستې دي دا ترکي صاحب چې دا اصلا په یو پوهنتون کې استاد ده دی او لوړ عالي تحصیلات لري دی به لږ خپله ووایي چې تحصیلات په کومه برخه کې پای ته رسولي دي او اوس څه کار کوي مننه ډېره زیاته ما نو لیسانس په حقوقو او سیاسي علومو کې کړی د ادارې او پالیسي په برخه کې او همدارنګه ماستري مې نړیوالو اړیکو کې چې په انګلیسي کې IIR ورته وایي دې کې کړې ده تقریبا 8 نیم کاله کېږي چې زه د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد یم په مختلفو پوهنتونونو کې مې تدریس کړی مختلف مضامین مې تدریس کړي لکه د نړیوالو اړیکو اصول نړیوال سیاست اداره او مدیریت د چاپیریال ساتنې حقوق د وجایبو حقوق او داسې نور ډېر اعلی یعنې واقعا ترکی صاحب په دغه ځوانۍ کې د یو ډېر لوړ علمي مقام نه برخورداره ده او دوی ته مبارکي وایم دوی ته کورنۍ ته مبارکي وایم له بلې خوا نه پخوا خو به موږ دا ګلان هم شکول دلته چې دي خو اوس چا راته وویلې وایي که ګل دې وشکوو نو بیا به جریمه هم ورکوې یو څه تحقیق به هم ورکوې دا سیستم به ډېر خوښ شي دا مې ځکه دا خبره وکړه که نه دلته مې یو ګل راشکوو او د طریق صاحب ته مې ډالۍ کوو ځکه چې د واقعا خپل کورنۍ او خپل هېواد ته ډېر لوی ویاړ راوړی ډېره زیاته مننه کوو چې هم نړۍ مننه چې راغللې هېواد ته خدای دې نور هېوادوال هم راولي چې اوس امنیت د په ټول افغانستان کې هر ولایت ته هرې ولسوالۍ ته 4 ولایتونه چې افغانستان لري تقریبا 380 ولسوالۍ لري نو هر جې ته سړی تللی شي ټولو هېوادوالو نه خواهش کوو چې راشي افغانستان ته کورنۍ غړو نه له هېوادوالو نه له ټول نه په صمیمانه توګه خواهش کوو چې خپل هېواد ته راشي او د هېواد له ګوټ ګوټ نه له تفریحي ځایو نه خوند واخلي ډېر اعلی قدرمن دوستانو ما سره یو خو جناب استاد
مرسته وکړه نن چې دلته راغلو. بل دغه څوک چې ما سره د زما تصویر اخلي هغه هم ترکی ده، دا یې زرغون ترکی ده او بس د نه مننه کوو چې زما سره نن مرسته وکړه، ځکه چې ببینید شنونده و بیننده های عزیز و گرامی هیچ گپ نمیزنیم. همین که من در هر جای میبینین این به این معناست که اینجا همه چیز در آرامش و صفا و صلح نه تنها در کابل بلکه در ولایات شما مرا میبینید که تقریبا به تمام ولایات شرقی افغانستان رفتم. وال نوبت کابل است و بعد از این معلوم نیست که این های میدان و تای میدان را که بعضی دوستا دارن، این های میدان و تای میدان در مارکی رو میبینید. این دیگه دوستای عزیز بریم یگان تصویرها را از باغ بابر خدمت شما تقدیم میکنیم. امیدوار هستم که مورد توجهتان قرار بگیره. نو قدرمنو دوستانو ګران اوریدونکو وړاندې راشئ، تاسو لږ وړاندې راشئ چې دلته مې دوستان په باغ بابر کې پیدا کړي دي او وګورو چې عجب بانډار جوړ کړی ده. ما ته وایي چې په 3-4 ساعته بعد دلته کبابونه دي او میلې دي. ولاک خبرې خدای دې زموږ نصیب ښه کړي. سلامونه، جوړ په خیر. سلامونه، جوړ په خیر. څنګه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ خیریت؟ زما نوم یوسف هیواد دوست له ډنمارک راغلی یم، د افغان غږ راډیو ده. تاسو به راته لنډ ځان راته معرفي کړئ، بیا به خبرې کوو. زه انجینر سید احمد توډالی یم، ډېر ښه، او ارزان قیمت کې اوسېږم، ډېر ښه. او تر 10مه پورې د چلستون کې مې مکتب ویلی او دا د سابقه د باغ بابر زه یاداشتونه لرم، ځکه راغلی یم هلته ناست یم. دا خلک ورو بابریان دي، څه کوي؟ ډېر سابقه یاداشت لرم. ذبیح الله یم، د وتخیل اوسېدونکی یم. ذبیح الله د وتخیل اوسېدونکی یم. ته نو کابلای خو دلته به ډېر راغلی او فعلا په ارزان قیمت کې اوسېږو. ډېر او دا ځای موږ یو څو کاله مخکې په جمهوریت کې به ډېره تو خو اول د پدې په امارات کې موږ ویل چې راځئ وګورو چې دې باغ تغییر کړی که نه دی. نه انشاءالله ښه شوی نورم ده، ښه شوی. هغه خبرې به وروسته وکړو. ته راته ووایه. زه سمونیار وزیرالله صافی یم. اوهو سمونیار همې دې ته به یې پخوا څارندوی ویلې، بیا پولیس یو، بیا څونه نومونه هم تاسو بدل کړي. فعلا په ارزان قیمت کې اوسېږم او دوستانو سره به کار کې یې، یعنې اوس هم پولیس هم یې. ولا تاسو نه خو ویره په کار ده چې اوس بندیان هم نه کوي. مولا صاحبان غلط کار نه کوي. نه هغې نه خو بیخي مطمئنه یو. موږ واقعا ډېر په ارامۍ او په سوله صفا کې پرته له دې چې څوک موږ نه پوښتنه وکړي. زه دا یو میاشت دلته افغانستان کې ګرځم او واقعا ډېر خوشحاله یم چې دا ټول امنیت. ښه، اوس ته راته ووایه چې د دې باغ بابر ته له څونه کال وروسته راغلی؟ خدای دې وبخښي ډاکټر نجیب حکومت و د دې چې هغه زموږ رئیس جمهور او زموږ مشر ځکه ورته خدای وبخښي. ټول مشران ته به دعاګانې کوو. هر مشر چې د افغانستان تېر شوي خدای ټول وبخښي چې واقعا خدمت کړي هغه ورشه. جدي نو زه هغه وخت راتلم، بیا د جنګو جنجالو کې لاړو، جلال طرف ته لاړو، بیا ماته تخنیک درسونه وویل، بیا زه بخش کې تخنیک موټر کې زه درس مې ویل. یعنې دلته نه یې راغلی نه وم. نو اوس تقریبا دغه 20 کاله حسابه یې که 15 کاله بعد وایي که نه راغلو داسې. ښه، ډېره ده. نو دلته تاسو څه تغییرات احساسوئ؟ خو ته هم د کابل یې که نه؟ تغییرات خو ډېر پکې راغلي دي. باغ کرا مخ په د توی ختمېدو هم نه د وبار څه ورکوي، خو دا باغ ته چې کله د افغانان راشي او میله وکړي یا یو زنانه ورسره یا ماشوم ورسره، نو باغ بیا لږ زر نور هم سرسبزه شي. باغوان ورسره خوشحاله، کانټین والا ورسره خوشحاله. دوستانو ویلي وایي اوس غرمه ده او دې غرمه کې څوک نه راځي، جمعې په ورځ یا پنجشنبې وایي ډېر خلک راځي. نو مخکې چې موږ کله راتللو نو دلته به سیاسري ورسره خپل فامیلونه راوستل، د هرې ونې لاندې به ناست ول او خپل بنډار به یې کوه، خپل فامیل سره به میله کوه، لږ زره به تفریح وکوله. اوس ښایست د دې باغ هماغسې ده که نه خراب شوی ده؟ نه خراب شوی خو نه ده. خراب شوی نه ده؟ ډېر ښه شوی ده، ښایسته شوی ده، ډېر ښایسته شوی ده. ډېره ده. صفایي خدمت د هغه حکومت نه که درته وایم موږ هغه وخت راتلو، اوس خدمت یې بیخي زیات کوي. نه اضافي خبره خو به نه کوو. نه تاسو وګورئ، نه تاسو وګورئ دا باغ ډېر ښایسته شوی ده، ښایسته شوی ده چې تماشاچیان نه راځي. کال کې یو 2 دفعې 3 دفعې دې باغ ته راځي. ښه، ډېره ده. نسبتا اوس چې دا ماشومان او ځوانان دا باغ چې وو دا خو د خپل عوایدو نه باید رشد وکړي که نه؟ نو هغه اساس باندې اوس خلک هم کم راځي، خو مګر بیا هم باغ ډېر رشد کړی دی. نو واقعا ډېر سرسبزه دی. پخوا به دلته خپل ودونه هم خلکو کولو، ډېرې داسې مجلسونه به یې جوړول.
13 بیشتر نداریم. 18 سال هستی؟ خب اثر بر ما اگه بگوی نام چی بود؟ روح الله جان. 18 سال هستی؟ اینجا کار میکنی؟ اینجا کار میکنم. چی کار میکنی؟ اینجا کاسک نی غرفه شورنخوت از من. بسیار دیگه چطور است قیمتا؟ قیمتا خوب است دیگه. یک شورنخوت دارین و کچالو ها؟ یعنی شورنخوت است، کباب است، شیریخ است. خب شورنخوت چند است برای یک آدم یک خوراک که بیاری؟ خود دیگه از 50 شروع دیگه تا 100 یک. از 50 تا 100. خب کچالوم داره که خود یعنی؟ کچالوم داره. خب دیگه گفتی که شیریخ دارین؟ بله. یک دانه شیریخ چند است قیمت؟ یک دانه شیریخ از 50 شروع دیگه تا 2500. تا 2500. بله. اوه انواع مختلف داره. بله انواع. خب یک چیز دیگه هم گفتی کباب. بله کباب. کباب چی رقمی است؟ کباب سینه مرغ است دیگه خوراک 1.5 1.5. باز بر ما واره آدما 200 است یا 100؟ نه با شما واره ما خیر هم تو رایگان است. جور باشین. بسیار خوش شدم. چند سال است که اینجا کار میکنی؟ والا دیگه مدت 7 سال شده که 7 سال. سابق دیگه خوب پیسه پیدا میکنی. سابق والا دیگه خوب بود دیگه. چاپ کردن بود. سابق خوب بود کال بیخی تمام میتونم از جیب خود دیگه کس نیست که خدا. والا خو که تو راست علاج بده بیاد. والا دیگه نال باز دیگه کجا کار کنیم عادت کردیم. بازم خوب است یعنی غنیمت از روزای جمعه. جمعه پنجشنبه خوب است روزای پنجشنبه جمعه. خیر ویدیو ما هم پیش کجاست اونجا؟ اون مجسمه یعنی کمره ما بگرده اون طرف ببینن که عین اون اونجاست. میبینین این دوستا والا اینه یه کباب هم پیدا میشه. کباب هم شیریخ هم پیدا میشه. دور باشی سلامت باشی. ان شاء الله که می اینا که تجا گپ داری اون گپ خود بگو نه. نو زمونږ خبرې هم دومره وي د باغ یو برخه د الته وګورئ چې هغه تاریخي ماڼۍ تر اوسه زمونږ د ثابته ده. هغه دیوالونه چې دي د کابل شاهانو له وخته د رتبیلکشان زنبورکشان له وخته چې دا د هغه وخت یوسف زیان ول دلته او له بده مرغه خلک اوس نو خطرې دي غرو کې کورونه ډیر جوړ کړي دي. په هر حال قدمونو دوستانو د عزیزانو سره خبرې وکړې ډیر خوشاله کوم تاسو سره او څه فکر کوئ که دا زمونږ خلک مثلا د ایټالیا په ځای مثلا د ترکیې په ځای د خپل وطن ته رخصتي راوړي څنګه ده؟ ولا رښتیا خبره چې دوی باید رخصتي دلته راشي دا امن او امنیت او دا فضا چې وګوري فکر کوم چې بیرته لاړ شي. اوس که ټول راشو امنیت خو بیخي رخصتي او میاشت خو دغه اسعار او پیسې هم دلته راځي. دا خبره ما هم درته کوله داسې ده چې هر یو راشي افغانستان ته که 1500 روپۍ راوړي 15 نو دا څونه روپۍ دا په دې مملکت کې مصرف په دې چلیږي ټیکسیوان په دې چلیږي پارک والا په دې هم خپل وطن رشد وکړي هم به د خپل وطن دوی ویني تاریخی ځایونه به ویني ولایت به ویني ولسوالیان به ویني. حالا شما اینجا میبینید که مردم میان بسیار زیاد مردم میان یعنی از خارج میان شنبه جمعه زیاد مردم میان. نه مردمی که از خارج میان از خارج میان خارجی ها زیاد خود خارجی ها میان افغانان خود خارجی هم زیاد میان میگن. آفرین این خو یک جای است که تفریحات در کل کابل تاریخی جای است. باغ بابر بسیار سابقه تو نندارتون واره بود یا نمایشگاه واره که لباسای افغانی را میفروختن که حالا مست در پایان است. پایان است. تاسو دلته کله له بچانو سره خپل راځي یعنی کله فامیل سره خپل راځي نو تقریبا د نن یو کال مخکې یو نیم کال مخکې زنانو ته اجازه و موږ راغلي فامیل سره راغلي ماغې نه بعد بیا د مشکلاتو په اساس باندې چې حجاب بعضی خلکو نه مراته او اسلامي قانون په اساس باندې ښځې بندې کړي. موږ خو راغلو خپلو بچیانو سره ومېلې ډنمارک نه راغلي موږ ته خو چا څه ونه دي خو که مېلمانه اکثرا د مېلمانو خیال وساتي او هغو موږ سره خو ډېره ښه رویه وکړه ډېر ښه بد رویه چا سره نه کوي خو دغه چې دوی یو سیستم تر څو اماده کړي او یو سیستم جوړ کړي چې دغه بعضې خلک ولته بغیر قانوني کارونه به کول یا نه کوي چې د هغې نه جلوګیري وشي دغه په اساس خو ډېره ښه خبره ده چې هر څه ته یو نظم و ترتیب جوړ کړي. ډېره زیاته مننه کور مو ودان ژوندي اوسئ. باور وکړئ ما باندې دا ستاسو مجلس داسې چې لکه چې 50 کاله شاته همدغه ځای ته چې راغلی وم او هغه مې را په یاد شو. کور مو ودان ژوندي اوسئ ارام او جوړ اوسئ. غرمه موږ سره پاتې کېږي نه انشاءالله نو اوس که زه غرمه پاتې شم خو تاسو سره خالي اوبه دي لازم که مېلمانه کېږي هغه ملګرو لږ اوبه هم راخیستي باید څه نور هم راخیستي ژوندي اوسئ ژوندي اوسئ. حتما بله ورځ به راشو واده به کېږو بیا به سره دلته بانډار وکړو. ښه قدرمن دوستانو موږ خو کباب راغوښتی شیریخ مو هم راغوښتی خالین دا اوبهګانې مې چې بوکیم دي ګوره کې یخ چې بیا ونه وایي دغه زړم نو چې افغانستان ته راځئ که ترکیې و دا کوم نورو هېوادو ته راځئ دا خپل وطن کې خپل رخصتي تېره کوئ خپلوان وګورئ هغه څنګه ښه ویل دي چې خپل وطن ګل وطن چا سره څوک کار
قدرمنو دوستانو بس راغلو نو د عزیزانو زحمت ویستلی دی یو لاند یو څو شیبو لپاره وایي دا غرمه کې به یو د چرګ کباب وخورو دیگه این دور از دلتان دیگه یک کباب مرغ اینجا آماده شده و چکنیای اینه بیاین ببینین دیگه از امو پیپسی های بسیار عالی ساخت وطن و عوام دیگه همه تو آب نوشک اینه بیادر این بیخ کدام فابریک است آب نوشک این بسیار جالب است والا این نام برای من مثل که یک دمی کارتینه و رفته بود طرف سید نورمحمد شاه یک جوهر دیدم اونجا نوشته بود زاشگاه فامیلی والا من بیخی تعجب کردم اون رو باز تصویرش براتون نشان میتونم در هر صورت یک مرغ داره مینه یکی نیست که حتی دو تا اینه میره خو اینا و چی شی بخوره چرت حلال کرده پتون چی شی بخوره سینه بخوره پتون پرېږده نو بس وروره ما خو ته د خپله پکه واخیستله تاسو هم را میلمه کوم راځئ په باغ بابر کې یو دا نو ډېر یو پخوانی بڼ ده چې تاریخي ارزښت یې ځي له 200-300 کال نه شاته د بابر مغولانو په وخت کې دا جوړ شوی ده واقعا دا یو ځان ته یو تاریخچه لري بیا یې په هغه کې وګورئ ویکیپیډیا کې او هغه سیمه وګورئ زموږ خلک زه مطمئنه یم چې هغوی هم همداوس د غرمې ډوډۍ خوري ښه موږ تاسو به یې پیل کړو که نه